بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. نو موږ هم همدا دعا کوو چې د افغانستان هغه وجود ورونه چې کوم دي او دا په کیلو پکېږي هره ورځ دا د په دښمن پورې شي، لکه څنګه چې په سندره کې هم همدغې ته یادونه شوې وه. خپرونې وروستۍ برخه ده او معمولا موږ په موضوع باندې بحث او خبرې کوو. وړاندې مو هم یادونه وکړه چې تېره ورځ په ننګرهار ښار کې ډاکټر ناکامورا په یو وسلوال برید کې د خپل ژوند له لاسه ورکړ. ورسره 15 افغان ساتونکي د ده هم په شهادت باندې ورسېدل. ډاکټر ناکامورا هغه څوک چې د کلونه د افغانانو د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د سمسورتیا لپاره د کار کړی او زحمت یې ویستلی. موږ په همدې باندې بحث او خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ خپرونه کې اړیکه ونیسئ، خپل احساسات مو له موږ سره شریک کړئ یا څه ویل لرئ چې دغسې بریدونه څوک ترسره کوي، اصلي هدف یې څه دی او د ډاکټر ناکامورا مړینه د افغانستان لپاره خاص ډول د ننګرهار لپاره څومره لویه ضایعه وه. په دې به بحث او خبرې کوو. موږ سره په خپرونه کې دوه قدرمن میلمانه دي، استاد همایون امان او اباسین بهیر صاحب. ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. لومړی به لاړ شو او د ده په ژوند باندې زموږ همکارانو زحمت ایستلی راپور یې جوړ کړی، دا به په ګډه سره وګورو، واورو، بیا خپرونې ته دوام ورکوو. جاپانی ډاکټر ناکامورا چې د ژوند ډیره برخه یې د ننګرهار ولایت په بیا رغولو او ښېرازولو کې تیره کړه، بالاخره وسلوالو وواژه. وسلوالو د جاپاني PMS مؤسسې هغه مشر په ډز وواژه چا چې د دې هیواد او په ځانګړې توګه د ننګرهار د زرغونتیا تاریخي رغونې او نورو برخو کې یې نږدې 2 لسیزې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې او د ګڼ شمېر افغان ولسونو په زړونو کې یې ځای درلود. ناکامورا په افغانستان کې د پام وړ خدمتونه کړي، شاړې دښتې یې خړوب کړي، ترڅنګ یې په خیوي او کامې ولسوالۍ کې د کونړ پر سیند ډیر سربندونه جوړ کړل چې له همدې امله ولسمشر ورته هم د افغانستان تابعیت ورکړ. هغه د افغانانو فرهنګ او کلتور ته پوره درناوی درلود. پښتو ژبه یې زده کړه، د افغانانو په جامو ملابس شو. د دې هیواد له بچیانو سره یې د پوره مینې له امله د افغانیت تابعیت هم په افتخار ترلاسه کړ. نوموړي د دې هیواد آبادۍ لپاره شپه او ورځ ونه پیژندله. هغه څو ورځې وړاندې هم د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت کوز کونړ کې د مروارید کانال رغونه پیل کړه، خو وسلوالو نوموړی پرې نه ښود چې دغه کانال په پوره ډول ورغوي. کانالونه هم نور هم ښایسته جوړه وکړه، ځکه چې د پاست 16 years 14 کاله ډېر تیز سره بار راتلل و امریکایي دي چې د بعضې ځای ډېر خراب شوي دي. ناکامورا د مروارید کانال تر رغولو وړاندې د وسلوالو په یو برید کې سخت ټپي شو او وروسته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. پر نوموړي د نامعلومه وسلوالو له لوري برید د جلال آباد ښار لومړی ناحیه کې سولې کاروان ته څیرمه وشو چې په لومړیو کې خپله ډاکټر ناکامورا ټپي او 15 ساتونکي یې ووژل شول. خو د ننګرهار په عامې روغتیا روغتون کې د څو ساعتونو تم کېدو او درملنې وروسته مرکز کابل ته د درملنې په موخه د انتقال په حالت کې له دې فاني نړۍ سره خدای پاماني وکړه. بلخوا د افغان ولسمشر په ګډون د نوموړي په وژل کېدو د هیواد له ګوټ خلکو خپله خواشیني څرګنده کړه او د نوموړي وژنه یې د هیواد د آبادۍ لپاره یوه ستره ضایعه وبلله. 2 عسکر ما سره باډۍ کې، یو عسکر او ډاکټر صاحب ناکامورا ډریور. په بنګ نه ښکته دغلته اچانک مسله کسان په موږ راووتو ډېر لنډو کې او ضربې شروع کړې، ټول یې ویشتو. قومندان صاحب زخمي ژوندی و چې مو قومندان صاحب ښکته شو، ډاکټر صاحب منډې کړې، به دوباره یو سپینو جامو والا کس راوګرځېدو، قاتکي ماشین یې ورسره و، به ضربه یې وکړه، قومندان صاحب یې ویشتو. ما ځان په سړک راخطا کړو چې څنګه هغوی اخواته شو، زر مې ډاکټر صاحب ناکامورا په شا کړه، زخمي حالت کې و، د سیټ مې ویستو، زر مې راورسول سیتامې ته. مخامخ تاسو ګورئ پوه شو هغه شی لګېدلي دي، 3 ډزې چې نور وکړله او باډګاټان شو، هغوی خو مخکې ستا اړولې، هغه نه خبر و، خبر نه و، بدلته پسې نور ورمنډه کړلې، بدلته یې ویشتل پوه شولې. بس هغه هم بېچاره ګندوف کې زما خپل زخمیان وو، نور پکې مړه پکې دا پته نه لګي چې 15 کسانو
خلک لکه چې ټوډیانې وي که کورلاګانې وي خو ما دغه نه سپیکر نه شو همداسې بیا لاړ وختله ګاډ ته ما ته تماشه ونیوله موږ شو راونوځئ. د دې پیښې په تړاو د ننګرهار ولایتي ادارې هم ژوره خواشیني ښودلې او پر نوموړي برید د هېواد د آبادۍ برخه کې د دښمنانو کار بللی. ډاکټر ناکامورا لومړی حوزوي روغتون ته ولېږدول شو چې ننګرهار والي هلته د روغتیایي وضعیت د لیدو په موخه ولاړ. کله چې دغه وضعیت ولیدل شو د ننګرهار والي په هڅو باندې باګرام ته هغه ته د لیک زمینه برابره شوه. متاسفانه کله چې ملکي هوایي میدان ته ولېږدول شو او هلته لېږدول کېدو د چورلکې په وسیله باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړ. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یو ټویټ له مخې په ترسره شوي برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې پر ډاکټر ناکامورا برید دوی پورې هیڅ اړه نه لري. نو د ډاکټر ناکامورا د ژوند په تړاو مو دغه لنډ ریپورټ ولیده چې د 12 لسیزې د افغانانو د ژوند د سمون لپاره د افغانستان د سمسورتیا لپاره هڅه او زیار ایستلی او بالاخره د ننګرهار ښار په زړه کې د نامعلومو وسوالو له لورې خپل ژوند له لاسه ورکوي. ورسره نور 15 افغان ساتونکي د هم په شهادت باندې رسیږي. په همدې موضوع باندې بحث او خبرې کوو. ما سره 2 میلمانه دي. مخکې مو یادونه وکړه امان صاحب پیل به د ناکامورا هغه د ژوند نه وکړو. کلونه دا دلته په افغانستان کې خاص ډول په ننګرهار کې پاتې شو. څه یې وکړه افغانانو لپاره؟ هغه څه چې زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو افغانانو به نه یې کړي د افغانانو لپاره مګر ده وکړله. په دغې به لږ وغږېږو بیا به په نورو برخو هم غږېږو. مننه. سلام تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو، محترم انجینر صاحب او د انعکاس ټلویزیون ټول محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. اول خو په ډېر تعصب سره د دغسې شخصیتونو د لاسه ورکول چې هغوی په ملي سطحه څه چې په بین المللي سطحه نړیواله سطحه باندې د یو ملک نه راځي او په افغانستان کې د افغانانو دپاره د دوی د ځورېدلي حالت د ښه کولو دپاره د هلې ځلې کوي، زحمت وباسي، تکلیف وباسي. د دغسې شخصیت مرګ اول خو زموږ امنیتي چارواکو ته شرم دی چې دوی د دغسې کسانو ساتنه د دوی فرض ده. خو اوس دلته معلومیږي چې موږ په دومره حالاتو کې راګیر یو، داسې په خپل هغه نفسي او شخصي دغه کې راګیر یو چې موږ نشو کولی چې د دغسې کسانو ساتنه وکړو. هغه څوک چې د دې وطن دپاره کار کوي هغې ته باید امنیتي ارګانونه 40 ساعت متوجه وي. ولې هغې ته خطر بیا ته چې 2 ورځې مخکې ورته خبر ورکوې چې تا باندې د حملې دغه دی راپورټ دی، بیا د امنیت ولې د دې ونې نیو؟ هغې ته خبر ورکوې، هغه څه وکړي چې راپور دی ورباندې. خو تاسې باید خپل ترتیبات ورته نیولی وي. تاسې باید د دې د کور نه تر وظیفې پورې، د وظیفې نه تر کوره پورې د دې تعقیبي دغه وی وسایل در سره وی، وسایط در سره وی، سلاح در سره وی، د دې حمایت به هم کړی وی. په هر صورت سره موږ په خپله ملامت یو. د دغسې خلکو په ساتنه کې حکومت بالکل سستی کړې ده، بالکل ناکامه دی. د امنیتي ارګانونه باید خپله پړه ومني. موږ د دې په مرګ کې څوک نه ملامتو. ولې نه ملامتو؟ دا مرګ یوازې د ناکامورا نه دی، بلکې دلته دا 40 کاله کېږي چې دغسې شخصیتونه وژل کېږي. دلته ملي شخصیتونه داسې کسانو وژل شو چې هغوی په دې وطن باندې مین وو، هغوی په دې وطن باندې سر ورکوو، هغې همیشه شپه ورځ د دې افغانانو په فکر کې چې افغانان به څه کوي. دې هغه کم کارونه چې کړي دي هغه ډېر د ستایلو وړ دي. اول ځل دپاره چې زه کونړ ولایت ته تللم او په دې لاره کې مې د دې دغه د کونړ د سیند نه چې کوم نیر دی راجګ کړی دی، دا تاسې باور وکړئ چې یوازې او یوازې د شهید داود خان پلان چې هغې غوښتل چې د کونړ سیند مهار کړي، د هغې یو اندازه اوبه بیرته د کابل سیند ته راوغورځوي چې د درونټې برق هم قوي شي. او په دویمه قدمه کې چین سره قرارداد وکړ. چین ویلي چې په ظرف د 15 کلونو کې موږ ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان دې ټول 4 ولایتونو ته غر په غر، تیږه په تیږه، کور په کور موږ برق ورکوو، اضافه برق یې موږ وړو.
تاسې فکر وکړئ چې یعنې دومره ظرفیت دې سیند لرلوده چې دغومره برق تولیدي چې دا 4 ولایتونه کور په کور غر په غر ورته برق هم رسوي او د دې نه برق اضافه کیږي. دا یوه مسله. دویم مسله دا چې د زراعت سره ډېره زیاته مینه وه چې په دې سیمه کې دې ځنګلونه جوړ کړي د زراعت دپاره دغه سیمې یو اړیکه راخلو امان صاحب بیرته تاسو ته راځو. باور صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلی خپرونې ته. سلام علیکم، باورم د جلال آباد ښار نه. خوشحاله اوسئ باور صاحب، ښه راغلی خپرونې ته. څه غوښتنه لرئ، څه وړاندیز لرئ، ستاسې نظر او احساسات اورو. اول خو سلامونه تاسو مېلمنو ته او تاسو، او دویم د موضوع په باره کې به دا درته ویم چې والله موږ پې خپله ډېر سخت خفه یو په دې جاپاني باندې او د ده مړي نه پرون. وروره زه دا وایم چې دې ملک که غلۍ خطابګري هغې پسې ذرې خوشي همدا حکومت امنیت نیسي. دغسې یو کس دلته وروره راځي خیریه کارونه کوي، خپله خو یې د املا ماته ده د هېڅ کار دي نه چې یو بهرنی ورته راشي حکومت یې د هغه امنیت دی نشي نیولی. زه خاصتا ولایتي ادارې ته او بیا د امنیت رئیس ته وایم خپله د امنیت چې د ښار مابین کې تا ته بهرنی مړکۍ او 2 موټر راځي درنه تښتي. پخوا د موټرسایکل یې بانه کولی چې په موټرسایکل باندې کس راځي او کس ویشتل کېږي، موټرسایکل یې بندې کړې. اوس په موټرو کې راځي ښکاره ولي ښکاره د سړک په مابین کې چې دا ساحه د ولایت نه 400 متره لرې ده، ډېره لرې ساحه هم نه راځي. 2 موټرو کې خلک راځي او تا ته یو بهرنی مړکۍ. که ته دا موټر یې مړ کړې په دې هم زه یقین لرم چې سبا په خرګاړي کې کس راځي تا ته کس ولي بهرنی درته ولي دغسې کسان چې په دې ملکونو کې د خیر لپاره کار کوي، د غریبانو لپاره کار کوي. د غریب دا 100 کالو راهیسې دلته خیریه کارونه کول، دا خو کم بل څه شی د هدف هم نه و. او د یوې سودا خلک د همدې ښار مابین نه وتښتېدل. باور صاحب مننه، کور دې ودان. ستاسې احساسات موږ واورېدل، بیا مننه چې خپل نظر دې څرګند کړي، خپل احساسات دې شریک کړل. بلکل اړیکې به راځي، اړیکې به راخلو. بهیر صاحب تاسو ته راځو. دغسې اشخاص چې د هېواد د آیندې دپاره، د هېواد د ګټو دپاره کار کوي، د هېواد د پرمختګ دپاره کار کوي، ولې په نښه کېږي؟ دغه کې د چا لاس دی؟ څوک دغسې کارونه کوي؟ مننه. اول ستاسو سهار په خیر، د لیدونکو دې سهار په خیري. مهمه موضوع دا ده چې د کوم فعالیتونه کول، په کوم سکتور کې فعالیتونه کول، هغې هیڅ کوم سیاسي انګیزه نه لرله. دغه مؤسسه چې ډاکټر ناکامورا ورسره کار کوي، PMS جاپان نوم یې دی پیس میډیکل سرویسز، یعنې د سولې روغتیایي خدمات. دوی یو غیر انتفاعي خیریه بنسټ دی چې د جاپان نه مرستې راټولولې د خلکو نه، او هغه دلته په ننګرهار کې د زراعت د انکشاف په برخه کې مصرفولې. کوم کانالونه او کوم کارونه چې دوی وکړه د ځمکو د خړوبولو دپاره، هغه په ډېرو کمو لګښتونو سره د محلي موادو نه په استفادې سره او دوامدار مقاومت هم زیات دی او دوام هم زیات دی. دا کارونه کول. د ډاکټر ناکامورا وړوکی سړی نه و، تر ده مخکې چې د څوک ځای ناست دی او هغه کار کو، اټیټو نومېده، چې هغه په درینور کې اختطاف شو، وتښتول شو، بیا هغه خلک راووتل، لوسونه د هغې متاسفانه چې دی تلف شو په دغه د اختطاف په مرحله کې، ژوند یې د لاسه ورکړ، خو قاتلین یې خلکو سنګسار کړه، ویشتل او ځای په ځای دغه کړل، ختم کړل. مګر متاسفانه چې نن د ښار په منځ کې چې ټول امنیتي دستګاه دلته متمرکزه ده، دغسې یو شخصیت ترور کېږي. دا ډېر ستر انسان و. زه پوښتنه کوم، تا مثلا یادونه وکړه چې د ځای ناستې مخکې څوک و، هغه ترور شو او اختطاف شو، هغې نه وروسته به خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. سره د دې چې دا معلومداره خبره وه که د هر ډول فعالیت کوو نو هغه د افغانستان دښمنانو نه غوښته چې دا وکړي. ولې حکومت دغې برخې ته جدي پاملرنه نه ترسره کوله چې د ښار په زړه کې د وسوال راځي، په رڼا ورځ د خپلو ساتونکو سره یو ځای وژل کېږي؟ همدې خبرې ته راځم. بیا د هغې نه وروسته ډاکټر ناکامورا راغی. ډاکټر ناکامورا هغه څوک دی چې د دغه خپلو خدماتو د کبله په جاپان کې په ملي کچه ولمانځل شو، تقدیر شو. د جاپان شاهي حکومت هغې ته مډال ورکړ،
نن سبا که جاپان ته هر څوک لاړ شي او پوښتنه کوي ډاکټر ناکامورا هر جاپانی پیژني، ننګرهار هر جاپانی پیژني، بالخصوص چې د ګمبیري نوم ورته واخلي، هر جاپانی د دې سره بلد دی. یعنی دا داسې واړه کارونه نه وو، ډېر لوی په لویه کچه باندې خیریه کارونه وو. دلته په افغانستان کې د کارونه ځکه محسوس شول چې د چې کوم کارونه وکړل هغه ان حکومت هم محسوس کړه او د دپاره افتخاري تابعیت ورکړه د افغانستان. داسې مو واورېدل چې 20 ورځې مخکې دې ته خبر ورکړل شوی دی چې په تا باندې برید کېږي، نو د امنیت وظیفه په دې نه اتمامیږي نه ختمیږي چې دی راشي او دې ته ووایي چې په تا باندې برید کېږي. ستا وظیفه نوره څه ده، بادي څه ده، ته باید لاړ شي هغه شبکه پیدا کړي، هغه شبکه خنثی کړي، ونیسي او دړې وړې کړي. ستا وظیفه دا ده، دا نه ده چې ته دې ته صرف اطلاع ورکړي چې تا باندې برید کېږي. بیا که چېرته برید کېده د دې تر څنګ چې هغه مکلفیت دې نه رفع کړي، هغه کشف نه کړي چې دا کومه حلقه ده، کومه شبکه ده چې په ده باندې برید کوي، چې دا نشي کولی. لږ تر لږه دا خو دې کولی شو چې د دپاره د سیکیورټي برابره کړې وه. لږ تر لږه د ده دپاره باید یو زرې موټر برابر شوی و چې ته باید د ده نه استفاده وکړي، او یا لږ تر لږه د ده دپاره اضافي سیکیورټي وګماري، پولیس ورکړي، ساتونکي ورکړي چې دی وساتي. او دی خو د تګ راتګ مسیر یې معلوم و، لږ تر لږه دغه مسیر باید څارل شوی وی. دې کې حکومت غفلت کړی دی. زموږ توقع دا وه، د ولس توقع دا وه چې تر ماښامه باید موږ د امنیتي سکتور د لږ تر لږه د یو مشر د استعفا دغه یې واورو، خبرې واورو چې دوی باید استعفا ورکړي، ځکه په خپل دغې کې کارونو کې وظایفو کې نه دي توانېدلي چې دا خپل وظایف صحیح سرته ورسوي. نو موږ دې ته په تمه وو چې دوی باید استعفا ورکړی وي. او د ننګرهار امنیتي سکتور چې دی دا قوي اصلاحاتو ته ضرورت لري، سره د دې چې د ننګرهار ډېرې ولسوالۍ تصفیه شوي، مګر په دغه سکتور باندې چې دې کې دا کوم افراد او اشخاص منل شوي دي د باندې نشو کولی چې دا دغه موږ وساتو. مننه. بیرته تاسو ته راګرځو. بهیر صاحب اوس سبا نور موږ سره په اړیکه کې دی. سلام ستړي مه شئ خپرونې ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر ښه راغلې خپرونې ته. راځه نو موضوع خو به دې اورېدلې، څه نظر لرې، څه ویل لرې؟ مننه اول تاسو ته او بیا ستاسو مېلمنو ته سلامونه. سلام ته دې ولیکم. مهرباني. پوښتنه مې دا ده چې ولې د یو وکیل دون اخلاق امنیت نیول کېږي، د یو ښه کس چې هغه افغانستان ته آبادي راولي او خدمت کوي، د هغه امنیت نه نیول کېږي. ته خپله څه نظر لرې په همدې برخه کې؟ ولې نه نیول کېږي؟ چې یو رشکوان په هر چک پاین کې درېږي، هغه رقیباسي وروغله د هغه نه تالاشي کوي، عکسي کوي، او یو موټر چې هغه سره سلا وي دغه هغه بالکل تالاشي کوی نه شي. ولې؟ مننه. کور دې ودان ژوندی اوسې. د دې ورور پوښتنه همدا وه امان صاحب، همدا ولې وه چې ټول خلک په تمه دي چې ځواب باید یعنې د دې ځواب له اوسه پورې حکومت نه دی ورکړی. تېره ورځ حکومت هم په دې کې وویل چې موږ به پلټنې وکړو، د هغوی نظر هم همدا و. داسې یو پیښه چې رامنځته کېږي، مخکې بهیر صاحب ورته اشاره وکړله، د ښار منځ دی، دا اطراف نه و، ولسوالي نه وه، لاره اوږده نه وه چې دې کمین خوړلی ده، د ښار لومړۍ ناحیه او بیا د ښار چوک، په داسې کې داسې یو برید کېږي او بیا معاملین په تیښته بریالي کېږي. ستاسې پام اول خو داسې ده چې تداوي نه بهتره وقایه ده. وقایه باید شوی وی، لکه څنګه چې مخکې انجینر صاحب ورته بخښنه غواړم اشاره وکړه چې کله چې دې ته خبر ورکول کېږي چې تا باندې حمله کېږي، هغه کشفي ارګانونه څوک او څه یې وکړه، هغوی نه باید اوس پوښتنه وشي چې دا 20 ورځو کې چې تا راپور هم لروده، خبر هم وي، تا څه وکړه، کومه لاسته راوړنه ته لرئ، د دې سړي د ساتنې په حصه کې د کم ترتیبات ونیول، د دې د بچ کولو دپاره دې څه وکړه، کومه لاره دې قطع کړه، کومه لاره دې ونیوله، کومه لاره دې وساتله، یو مو نه شو. د دې مسلې عاملین معلوم دي چې څوک دا کار کوي، خو زه بیا هم وایم چې موږ ملامته یو. موږ ځکه ملامته یو چې موږ لا تر اوسه پورې په فساد کې ښکېل یو، موږ لا تر اوسه پورې په خواږه خوب وده یو، موږ پاڅېدلي نه یو. تاسې وګورئ چې دا جاپانی لکه یو جوالي غوندې ګوره چاپېره دی، او هغه تیږ هم دا ټېل وهي، سرک هم دا جوړوي، بوټی هم دا جوړوي، بوجۍ هم دا په شا کوي، او یو ډاکټر دی، خپل ملک هم دا یو شخصیت دی، تحصیل یې کړی، عادي سړی هم نه دی. مګر زموږ دغه تعلیم یافتهو کې خو دا احساس پیدا نه شو
چې په دغه رقم باندې هغه ښیي د افغانستان خلکو ته چې دغسې خپل وطن ته خدمت وکړي مګر هغه احساس خو موږ ونه کړ دا احساس موږ سره نه و چې حد اقل د دې سړي په ساتنه کې موږ باید کوشش کړی وی په اوله قدمه کې امنیتي ارګانونه مسؤل دي په دویمه قدمه کې موږ ولس هم مسؤل یو موږ هم د دې په ساتنه کې باید کوشش کړی وی یو څه خبر هم ورکړی وي یو څه معلومات هم چې لرو هغه هم دغه کړی وي شریک کړی وي خو موږ ټول په همدغه رقم باندې شپې ورځې تېرې کړې لکه څنګه چې د دې هغه مخکینی چې ویل کېږي چې ورور هغه هم اختطاف شو بیا ووژل شو دا تجربه نه وه د دې دولت دپاره دا تجربه نه وه د دې امنیتي ارګانونو دپاره ولس خو هلته خپله کړنه وکړه که نه ولس راپاڅېد سړی ونیو سنګسار یې کړ حتی حکومت ته یې لاس کې ورنکړ چې تا ته یې لاس کې درکړم ته بیا سبا هیله کوې د دې نه تجربه وانغستل شوه موږ په څه شي کې مصروف یو راځئ دا پلیټ مخې ته دی شاته یې که هله دا شاته دی دا مخې ته که دا داسې وکړه یو په ښار کې اصولا د ترافیکو د قانون په اساس باندې لس ټایره موټرې راننوتل منع دي مګر باور په خدای وکړئ چې همدا اوس شپږ ټایره موټرې میسارېږي د بار سره ودرول کېږي بیا چې شی ورته ویل کېږي لاړ شه فلاني دوکاندار ته پیسې ورکړه ځه حرکت وکړه او یا وګرځه بیرته وګرځه د مسیر نه یې بیرته یې ګرځئ ډک موټر او موږ هر څه په خپلو سترګو په دې ښار کې ګورو خو ولې دا چارواکي نه ګوري موږ هر یو ته وایو چې وروره دغه مشکل حل کوي دا امنیتي ارګانونه ټول په دغه شیانو مصروف دي که دوی په دې شیانو نه مصروف دي دغسې مسایلو مخنیوی اسانه ده ولې پخواني حکومتونو کولی شي اوس یې نشي کولی تاسو د ولس هم یادونه وکړله ولس هم غفلت کړی دی که داسې خلک مثلا د ښار منځ کې تېرېږي یا تښتي ځي فرار کوي بیا هم ولس ناغېړي نه ده کړې چې دغه نیولې کړی وي یا یې په هغه وخت بیرته حکومت ته خو دلته ولس د خپل ځان نه هم ډارېږي ولس هم نه غواړي چې زه سبا بیا د دغې برخلیک سره مخامخ شم یو خو دا ده چې دا خبرې دا واقعي دومره ډېرې شوې چې اوس ولس هم په ځان یېرېږي زه د یو واقعي شاهد یم یو کس راپاڅېده په دغه د عمومي لوی سړک کې دا د چپلیا اډې په دې سړک کې یو دغه عسکري ویشت عسکري ویشت شاوخوا خلکو رامنډه کړه دې تر څو په موټرسایکل سورېده ویې غورځوه صاحب به دغه یې که توفنچه یې د دې ونیوله دی یې ونیو امنیتي ارګانو ته یې په لاس ورکړه مګر کوم ځای کې چې د ولس لاس رسېدلی لکه اوس چې دا دوکاندار ویلې چې موږ ته یې هم توفنچه ونیوله چې دوکان نه راونوځئ یعنی که دا نه وی شوی دی خو په دوکان کې حد اقل یو چاته خبر ورکولی شو زه وایم چې دا خو د دوکاندار وظیفه نه ده که نه دا خو دوکاندار خو د خپل دغه دپاره ناست دی هغې ته خو دا معاش نه ورکول کېږي دا خو د هغه چا وظیفه ده چې معاش خوري باید شپه ورځ په ځان یوه کړي باید دغه ساحه چې د دې د مسؤلیت ساحه ده په دغه ساحې نور کسان هم متوجه کړي په خپله متوجه اوسي او په خپله سهار د وخته راپاڅېږي دریشي واغوندي خپل کمربند مچې کړي خپل لاره وساتي دا وظیفه ده دا مکلفیت دی په دې باندې معاش اخلي په دې باندې ترفیه اخلي په دې باندې دا ستایل کېږي نو خیر دا ستایل د څه شي دپاره دی مننه امان صاحب بیرته تاسو ته راګرځو ډیوا افغان خور موږ سره په اړیکه کې ده سلام ستړي مشئ خور خپرونې ته وعلیکم سلام سلامونه نیکې هیلې تاسو ته درنو مېلمانو ته په دې لږ خصوصي سهار مو بخیر سلام ته دی وعلیکم ستاسو هم سهار بخیر یې راځه نو ته څه ویل لرې موضوع په هکله خو دا نظر لرم که دا هر چا وژلی خو د افغان په لاس یې وژلی ده اوس موږ پاکستان وژلی که ایران وژلی خو د افغان په لاس یې وژلی څومره د یو ښار په منځ کې دومره وسلې را دننه کېږي چې دونه یو هدفي وژنې ترسره کېږي دا چې بیا اصلا کې دا د موږ چارواکي لاس لري که نه لرلی نو دومره د په منځ کې څنګه دومره یو وژنه ترسره کېږي بیا داسې هغه کوي چې هم وسلې ځان سره وړي ډیره زیاته مننه ستاسو نظر موږ واخیسته او دا د ټولو نظر دی بهیر صاحب د دغسې اشخاصو ضایع د افغانستان لپاره څومره لوی ضایع ده د دې وژل کېدل او دا چې دغسې اشخاص تاسو م یادونه وکړه امان صاحب چې کلونه کېږي هغه څوک چې افغانستان ته رښتینې خدمت کوي هغه وژل کېږي په افغانستان کې نه پرېښودل کېږي بالاخره څه کول پکار دي څه باید وکړي حکومت باید همداسې ویده پاتې شي ولس باید همداسې ویده وي که نه د دغه حالات بدلون ورکول هم پکار دي پرته له شکه د ده مړینه چې دا یوه لویه ضایع وه او ضایع ده اوس به د ده د شروع کړو پروژو سرنوشت څه کیږي دا یو غټ سوال دی
او د ده د مړینې سره را پیدا شوی دی. نو هیله هم دا ده چې د جاپان ولسونه هماغسې چې دوی اراده لري چې موږ به قرباني مو ورکوو، د افغانانو سره به خپلې ملګرتیا او مرستو ته دوام ورکوو په دې هیله چې دغه پروژې ونه درېږي او دې کارونو ته دوام ورکړل شي. د حکومت مکلفیت پرته له شکه بیخي ډیر دی، بیخي دروند دی. هغسې چې دوی په پام کې نیولی دی تر هغې څو چنده دروند دی. وی نشو کولی چې دغسې یو شخصیت وساتي. نو په تیرو دغه 20 کلونو کې 18 کلونو کې که موږ وګورو بیا د افغانستان ټول جغرافیې ته نظر واچو، موږ ولیدل چې انجینران هم د لاسه ورکړه، ډاکټران هم د لاسه ورکړه، کدرونه هم د لاسه ورکړه، او زمونږ د افغانستان قسم خوړلي دښمنان چې دي چې هغوی دا قسم خوړلی چې دا هیواد او دا خاوره به آبادېدو او ودانېدو ته نه پرېږدي، موږ ولیدل چې دغسې کدرونه او اشخاص یې رانه واخیستل. نو په کار دا ده حکومت ته چې دغسې شبکې چې په دغه برخه کې کار کوي دا پیدا کړي، کشف کړي او دا شبکې د منځه ویسي. په دې برخه کې ډېر مکلفیت د حکومت جوړیږي، د ولسونو همکاري هم ضروري ده چې حکومت ته وخت په وخت باندې اطلاع ورکړي، خبر ورکړي چې دې برخه کې اقدامات وکړي. نو ټول مکلفیت د دولت دی. بلکل موږ هم همدا وایو چې باید بالاخره دغه حالات بدلون وکړي او نور باید دغسې پیښو شهیدار موږ ونه اوسو. مخکې مې یادونه وشوه چې هره پیښه له بلې نه ډېرې زیاته بدتره وي. څنګه اصلاحات باید راشي خاص ډول په امنیتي ارګانونو کې؟ ځکه موږ ولیده دا نه لومړنۍ پیښه وه په ننګرهار کې او ممکن وروستنۍ پیښه هم ونه اوسي. نو دلته کوم ډول اصلاحاتو ته اړتیا ده امان صاحب چې تر څو دغه برخه زموږ قوي شي، خاص ډول کشفي ارګانونه زموږ چې متاسفانه یوازې اطلاع ورکوي خو نور به په ساتنه کې پاتې راغلي. هره پیښه چې ترسره کېږي وروسته به کېږي چې یوه میاشت وروسته یوه اونۍ مخکې یا یوه میاشت مخکې دې ته خبر ورکول شوی مګر بیا هم پاتې راغلي. څه ډول اصلاحاتو ته اړتیا ده؟ وروسته له پیښې بیا هم دغه پلټنې شروع کېږي. مثلا اول خو امنیتي ارګانونه باید په خپل برخه کې خپلو کارمندانو ته، خپل کارکوونکو ته متوجه اوسي دوی څه کوي. زه داسې کارمندان پیژنم چې پرون داسې وږي وو چې د سبا و بېګا یې نه لړدل، مګر کله چې په دغې امنیتي سکتورونو کې ننوتي دي بنګلې واغستلې، موټر یې کال په کال د دې موټر نوی ماډل موټر یې اخلي. اوس لا دویمه ښځو ته یې شروع کړې ده، دویمې ښځې هم کوي، چاپېره دي. تاسې اقلا دغه د ارګانونو مسؤلین باید د دې کسان نه پوښتنه وکړي چې وروره ته پرون څنګه څه رقم راغلی دې ارګان ته ننوتلی، اوس داسې زر رشد څنګه کوې؟ دې نه معلومېږي ته کار نه کوې، ته په نورو مسایلو مصروف یې. اول اصلاح په دغه رقم راځي. دویمه اصلاح دا راځي چې د هر یو نه پوښتنه وشي تا څه کړي دي. د سهار پوښتنه یو ځلې، مازدیګر پوښتنه بیا. ته نن په دې ورځې په جریان کې چې ته راغلی د 12 ساعتو کې چې تا وظیفه شروع کړې تر دې ختمېدو پورې تا څه وکړه؟ راوړه لاسته راوړنه دې راوړه. په دې خو نه شو احمد فلاني ځای کې دی، محمود فلاني ځای کې دی، بستاني ځای کې دا دی، هغه دی. په دې تېرول نه کېږي. دلته کار ته ضرورت دی. پخوا خو ویلې زموږ مخه نیول کېږي، څوک هم نه پرېږدي کار ته، اله زورواکي دي اله اوس خو هېڅ خبره نشته. اوس یوازې او یوازې په همدغه مسایلو دوی مصروف دي چې فقط د ځان غم خوري، چې خپل د جب ډک کړي، خپل کور بنګله جوړه کړي، خپل ژوند برابر کړي. د خدای دپاره هغه م وکړه، هغه ستا حق دی، ستا یو کور حق دی، یو موټر دی حق دی، ژوند دی حق دی، صحت دی حق دی، ترانسپورت دی حق دی، مګر د دې وطن دپاره مې یو څه کار وکړه. دویمه قدمه کې د والي صاحب نه زه هیله کوم چې والي صاحب تا خو ډېر څه وویلې، ته چې راغلی تا د ډېرو شیانو وعدې وکړې، اوس خو ورځ پوره چې موږ ګورو کار خرابېږي. ورځ په ورځ دلته دغه نور ترونه چې کېدل، افغانان چې وژل کېدل، افغانان خو بې دغه نه د سوخت لرګي دي، هغې پوښتنه خو نه کېږي. د دې خارجي باید د ریاست جمهوري پورې پوښتنه وشي او تعقیب شي دا موضوع. که تعقیب نشي او د دې ارګانونو نه پوښتنه ونه شي، تاسې وګورئ د دې نه به بدتر. مننه بهیر صاحب. په یوه جمله کې راته ووایه چې مدني فعالان له حکومت نه څه غواړي مشخصا د دغې پیښې په تړاو باندې؟
بیګم کنفرانس لره او راټول شوي وو او غوښتنه من دا وه چې د دې پیښې جدي تعقیب وشي او ولس سره معلومات شریک شي. ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو ښاغلو چې راغلی او په دغې مسله مو موږ سره بحث او خبرې وکړې. ډېره مننه. نو درنو لیدونکو څنګه کوو سره انعکاس خپرونه پای ته رسوو؟ خپرونه به پای ته ورسوو. ملالۍ د انعکاس تلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو د انعکاس هر خپرونه همدلته پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې پورې تاسو په پاک او سپېڅلي رب سپارو. د الله په امان ښه ورځ.